السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تاسو ټول ډېر جوړ خوشحاله اوسئ. شاته مې پروفایل دی ویې ګورئ او بېرته راځم. ښه محترم ننګیال لالا سره به چې دی پرینک کوو. ګوډ لک. خیریه بنسټ لري نو ګورو چې څه کېږي. صحیح ده دوستانو؟ یو دوه درې. Pick up the phone. خدای وکړي چې زنګ جګ کړي. دوستانو پیسو هغه ورته کومه رشوت خبره ورته کومه چې څه کېږي. ګوډ لک. ځکه مونږ متاسفانه ټلیفون یې قطع کړه راباندې قطع یې نه کړه جګ یې نه کړه بیخي خو ګورم چې زنګ راووهي زه باید ویډیو پاوز کړم او تاسو لالا بېرته زنګ ووهئ. ننګیال لالا زنګ ووهم جی ومئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. څوک؟ ننګیال صاحب عادل خاموش یم. دا نمبر زما نه دی. ډېره بخښنه غواړم د وراره موبایل نه مې زنګ ووهه. خاموش صاحب محترم ستړی مه شي. ښه یې جوړې سي. د ښه ده کراري ده. شکر دی تاسو خاص دی. ننګیال صاحب خوا کې خو به دې څوک نه نه والا مخکې د زنګ راغی قطع مې کوم په همدې خاطر باندې چې منیجر سره وم او زه یو غاړې ته دې نه شوم. زه وظیفه کې یم لا تر اوسه پورې کور ته نه یم تللی. ننګیال صاحب تاسو سره مونږ وعده کړې ده چې انشاءالله ستاسو خیریه بنسټ به مونږ سپورټ کوو تر خپل وسه پورې. الله دې اجر دلته ننګیال صاحب یو کس پیدا کړی دی او هغه وایي چې زه کومک کوم. خیریه بنسټ سره ما سره رابطه کړې وه خو $15,000 راکوي. نو زما غږ خو څوک نه اوري که نه؟ نه مهرباني وکړئ زه ځان ته یم څوک نشته راسره. تاسې لالا که هغه ډاکومنټس ما ته راولېږئ دنه زه دا $15 چې واخلم نو خو دې کې لالا یو خبره ده چې زما ستا منځ کې راز پاتې شي. څنګه خدای دې خیر کړي وایه مهرباني وکړئ. زه خو تا ته معلوم نه یم. نو هغه دی لالا دغه پیسې چې دا سړی راکوي دې کې یو 2,500 ترې نه مطلب مې دا دی چې یو 2,500 ما ته راکوو باقي ستاسو خوښه خو یو 2,500 چې دی هغه پکې ما ته راکوي. دا څه شی یتیمانو غریبانانو سره کومک کوي او که همداسې شخصي تا ته یې درکوي ته ما ته 2,500 راکوي. نه خیریه بنسټ دپاره ما ورته ویلي که نه ما مخکې چې خپرونه کړې وې ستاسو په لایف کې تاسو زما لایف ته راغلي زه ستاسو لایف ته نو هغوی چې تاسو ویډیو کتلې ده بیا ما سره رابطه وکړه وایي چې زه د خیریه بنسټ سره یو $15,000 کومک کوم. نو د خیریه بنسټ ستاسو هغه ته یې درکوي خو دې کې چې دی هیله دا ده چې یو 2,000 پکې ما ته راکړي نورې چې دی تاسو واخلئ ستاسو بیا خپل کار دی. خاموش صاحب محترم یو خبره به درته د وروروی کوم خفه هم پرې رانه نه شي. نن دې داسې سوال وکړو خو په ټول عمر کې که بیا دې داسې تقاضا مانه وکړه د نور ستا به د ټول عمر دپاره بس ختمه به وي. که چېرته دې پیسې په کار وي وروره ټولو سره مې کړي دي که ومئ تا سره یم د یو ورور په حیث کوم د یو افغان په حیث باندې. خو که بنسټ ته یوه یې که لس دا به د بنسټ وي دا به د میډیا په مخ باندې زه ښکاره کوم د ده ویډیو کوم چې $15,000 خاموش صاحب د طرفه ما ته راکړي د فلاني سړي د درکه او دا د دې بنسټ دپاره ډونیشن شوی دی مننه به هم ترې وکړو ویډیو به او که د ستا شخصي په کار یې زه د همیش په خدمت کې وروره دې کې موافقه نه یم در سره. ډېر وبخښه ډېر معذرت غواړم. ننګیال صاحب وطن جوړي خو بېله خبره ده خو بس $15 کې ته 2,500 هغه دپاره ورکړه 2,500 خدای وکړه چې بیخي ځان ته یې واخلې خو یو څه چل وکړه یو
څه ته موږ ته رایو څه ته ځان ته واخله. محترمه زه وظیفه کې یم دومره وخت نه لرم خو یوه خبره درته کوم دا بنسټ تر نن ورځې پورې ما په خپله په شخصي لګښت باندې زه چلوم ټول مصارف یې زه کوم او کومه ویډیو چې تاسې ګورئ چې چا 10,000 راکړي 10 مې ښودلي چې 15,000 یې راکړي 15 مې ښودلي خو بیا هم زه درنه معذرت غواړم وروره خفه نه شي. خو بل چل به وکړو ننګیال صاحب داسې وکړه چې صرف ستاسو یو هغه په کار دی خو داسې وکړئ خیر دی یو 9,000 پکې راکړئ نور یې تاسو واخلئ. بل کار به وکړو که نه وروره زه به درته اسنادونه در ولېږم ټول مکمل امضا به یې زه کوم خو دا به د دې ویډیو په شکل باندې زه کوم چې د خاموش صاحب د طریقه دغه بنسټ ته دومره روپۍ راغلي او بیا که د ستا ضرورت وي مشکلات وي د بل کم یار دوست په کار یې زه کولی شم خپل د ژبه نه د تاسې سره همکاري وکړم خو دغه کم یوه روپۍ راځي او که 15,000 او که 10,000 انشاءالله تعالی چې څوک د ژوندی یم نه مې خیانت کړی نه به یې وکړم او نه مې داسې کس مخېږي. انګیال صاحب یو 1500 خو پکې راکړئ نو داسې خو شخصي خو نه لکه دا اوس وطن را خو خیر د کومک کې خو دې کې یو 500 څو ته پکې 4,500 ته واخله 500 خو یې راکړه ماته. خاموش صاحب محترم رب العالمین مې په سر دی که نه قسم په الله چې زه یې د ژبه پکې اچوم یعنې نور را باندې حق نه لري نه مې د داسې خلکو دوستي کړې نه یې کوم او نه به یې وکړم نو تا دې رانه الله نه خفه کوي هغه سړي ته ووایه 15,000 دې راکړي 15,000 ویډیو به ورته زه ولېږم او چې ټولې کورنۍ به ورته د تلویزیون په صفحه راولم. نو زما ګټه چیه شوه ننګیال صاحب ستا ګټه چیه شوه خپل ځان ته ما ته خو دې پیسې وباسه که نه زما ګټه به د دې دنیا که ونه شي د هغې دنیا به زما او د ستا وي انشاءالله تعالی. ننګیال صاحب دا پرېږ دی زما مخې ته کمره لګېدلې ده ستا غږ ټول ورونه اوري الله دې نه کړي ډېره مننه قربان دې شم. سردار لالا موږ سره پکې دی زه سردار لالا راخلم چې هغه شاهد وي چې دا یو پرینک و او تا سره موږ خدای مه کړه چې ته مانه خفه نه شي چې دا کوم شخصي خبره نه وه. سردار لالا زه په ګروپ کې راخلم چې دا پرینک دی کمره مخې ته لګېدلې ویډیو په نشر کېږي. یاره خاموش صاحب دغسې سړی یې که نه موږ باندې ولې امتحانونه کوي زموږ داسې بل رقم دماغ دی او زر تشویش کېږو چې ولې دغه موږ ملګري داسې په ما شکونه کوي. نه په تا باندې شکونه نه دي کړي چون بخښنه غواړم زموږ هم بس زما وظیفه ده. سردار لالا سلام علیکم. وعلیکم السلام خاموش صاحب که ستړی مه شي ننګیال ورو په تا طریف سلام ستړي مه شئ دواړه. لالا کمره لګېدلې پرینک سټارټ دی او لالا سره هم پرینک وکړو رشوت یې ونه منه. ښه نه ما خو مخکې ویلی دی. هلو سردار لالا ستا سیګنل کمزوره دی. منده شي خوښ یم چې ننګیال په څېر ورونه زه لرم. تا سره یو منټ دی سردار لالا تا سره یو منټ دی د سردار لالا د ننګیال صاحب خیریه بنسټ باره کې که څه وایي او د دې پرینک اجازه ده چې زه یې نشر کړم او ته خو دې جریان کې ما سره وې که نه چې دا یو پرینک دی اصلي نه دی ځکه چې ما لالا ته یې رشوت خبره هم وکړه چې ونه وایي سبا چې یاره عادله تا شخصي لکه چې داسې چلو زه صرف د ننګیال ورور په باره کې دغه وایم چې ډېر دې شي د ننګیال په څېر ښایسته څېرې محترمې څېرې هغه څېرې چې ډېر مخلص دي لکه د ننګیال په څېر ورونه خدای تعالی دې نور هم ډېر کړي الله تعالی دې ننګیال ورور ته ژوند ورکړي. نو زه نه په خپله ډېر زیات منندوی یم همیشه یې د غریبو لاسنیوی کړی دی همیشه یې د غریب غږ ورته کړی دی نو زه ډېر زیات ویاړ کوم رب دې خوشحاله او آباد لري. مننه خوشحاله اوسئ. آیا زه حق لرم دا ویډیو شیر کړم؟ ننګیال لالا اجازه دا ویډیو شیر کولی شم او که په اخره کې څه وایي تاسو سره 40 سکنډه دي. قربان دې شمه زه هم په اخره کې نړۍ مننه سردار لالا تاسې خپله دروند شخصیت هستئ قربان مو شمه خو که مخکې نه م راته ویلي دا به ښه و دا ښه دی چې زما بل څه د خولې نه نه نو رشوت دې ونه منه لالا ښه الله دې تاسې سره ښه وکړي. نه والله کې مې په ټول کې نه داسې کسان خوښېږي او نه به خوښ کړم داسې کسان. قربان شم خوشحاله اوسئ دوستانو. ننګیال لالا خبرې سردار لالا خبرې تاسو واورېدئ الله هم ښه ده بار لره خوشحاله اوسئ. لو یو ګایز.